بسم الله الرحمن الرحیم. له افاقه انعکاس خپرونې ته ښه راغلاست. 2025 کال پای ته ورسید. د هیواد د اطلاعات او کلتور وزارت په دغه یو کال کې کومې لاسته راوړنې درلودلې؟ د رسنیو وضعیت په ټول هیواد کې په څه ډول حالت کې و؟ د ګرځندوی وضعیت څنګه و؟ او نورو فرهنګي برخو کې دغه وزارت کوم کارونه تر لاس لاندې درلودل او کومې لاسته راوړنې لري؟ په همدې تړاو راسره په خپرونه کې د یاد وزارت ویاند ښاغلی خبیب غفران میلمه دی. سلامونه غفران صاحب، ستړي مه شئ، په خیر راغلی خپرونې ته. وعلیکم السلام ورحمت الله. لومړی تاسو ته او بیا د آفاق ټولو درنو اوریدونکو ته، درنو کارمندانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډیره زیاته مننه، خیر اوسئ، سلامت سئ. راځئ په پیل کې دا راته ووایئ چې 2025 کال تاسو لپاره څومره د لاسته راوړنو څخه یو ډک کال و؟ دوه درې هغه مهمې لاسته راوړنې چې تاسو غواړئ له خلکو سره یې شریکې کړئ کومې دي؟ الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله، اما بعد. زه اجازه راکړئ مخکې دنه چې دغه لاسته راوړنو ته راسو ډېر په خلاصه شکل سره دغه څلور اساسي مسؤلیتونه د وزارت یاد کړم چې هر ځای کې لازم وي، څو ولس ته واضح شي چې کوم برخو کې دغه وزارت فعالیت کوي. هغه نه بعد بیا د هرې برخې لاسته راوړنې د خپل خبرو په جریان کې کولی شو یو څه وضاحت سره ولرو. د اطلاعات او کلتور وزارت د هیواد په سطحه څلور اساسي او مهم دندې مخته وړي، چې لومړی برخې رسنیزې برخې دي، چې یعنې مطلب د هیواد په سطحه د رسنیو هغه تګلاره دې باید څه خل وي. رسنیو کوم مسیر انتخاب کړي، د خلکو د افکارو په کنټرول کې چې نقش لوبوي دغه تګلاره څه خل مخته ویسي، او همدارنګه چاپي رسنۍ بیا دا ټولې برخې لري، چاپي، صوتي، انځوریز رسنۍ، دا ټولې پکې شاملې دي. د په څنګ کې موږ د فرهنګ برخه لرو چې د دې هیواد هغه غني فرهنګ، کلتور، تاریخ د دغې څنګه ساتنه وسي، د تاریخي نښو، آثارو، عابداتو دې ټولو برخو کې دغه برخه کې هم فعالیت کوي چې د غني فرهنګ ژوندی وساتل سي. دته هم راځو چې بیا دې برخو کې کوم لاسته راوړنې لرو. بله برخه د سیلانیانو د ګرځندویانو برخه ده، چې مثلا اطلاعات و کلتور وزارت سیلانیانو ته کوم خدمات او کوم اسانتیاوې برابر کړي دي او کوم باید برابر کړي، څه په نظر کې ونیسي او څنګه اړوند ادارات سره همغږي وشي او دغه سیلانیان دلته منظم د افغانستان یو ښه تصویر نړۍ ته وړاندې کړي او یو ښه سفر دلته ولري او بیرته خپل هیواد ته لاړ سي. دا یې بله برخه ده. بل مهمه برخه چې ده وختلی برخه هغه د ځوانانو برخه ده، چې موږ په هیواد کې ځوانان څنګه مدیریت کړو، څنګه دوی د افکارو د روزنې، د دوی د ارتقای ظرفیت په برخه کې مونږ کار کړی وي او ځوانان مو ځان سره لرلی وي. دا هغه څلور اساسي او مهمې برخې دي چې د اطلاعات و کلتور وزارت د هیواد په سطحه په دې برخو کې خدمت او فعالیت کوي. ښه، راځئ په لومړۍ برخه چې تاسو راته یو څه معلومات راکړل چې هغه د هیواد د رسنیو برخه ده، په همده باندې به یو څه تم شو. دا راته وایي چې ستاسې وزارت د اطلاع رسونې په برخه کې څه کړي دي؟ څومره مو له رسنیو سره همکاري تر پخوا ډیره شوې ده؟ کومې ننګونې موجودې وي او څومره مو د دغو ننګونو د له منځه وړلو لپاره کار کړی؟ ګورئ، که مونږ په ټوله کې غږیږو بیا د قضیه اړخ ده، خو که تیر کال باندې غږیږو دا بیا د قضیه بل اړخ ده. که په ټوله کې وایو هغه لومړۍ ورځو فضا تر نن ورځې خو کاملا تغییر کړی دی. او که راځو بیا دغه تیر کال ته، په دې تیر کال کې الحمدلله د اطلاعات و کلتور وزارت په ټولو برخو کې د ننګونو که خبره وکړو، مثلا چې رسنۍ ډېر ته شکایت درلود، یو د اطلاع رسونې موضوع چې تاسو ویلي د دغه کچه کمه سوه، یعنې موږ وکولی شو چې په تیر کال کې د ټول هیواد په سطحه باندې او د ټول اسلامي امارت د اداراتو، ویاندویان، مطبوعاتي مسؤلین، نشراتي مسؤلین دا د هیواد د رسنیزو ادرسونو له نمایندګانو او درنو ژورنالیستانو سره دغه همغږي رامنځته کړو. دوی مو سره یوځای کړل، څو ورځې جلسې وي د هیواد په ټولو زونونو کې. د ټولو زونونو چې ختم سو بیا دغه برنامه راغی مرکز ته او د مرکز په سطحه رسنیو سره څو مهم او لوی مجالس وسو. بیا به دا تیر لنډ وخت کې هم یو بل غونډه لرله د هیواد په سطحه ټولو رسنیو سره، یو مرکزي او جدا جدا و. نو دلته هم د دوی څه مسایلو ته رسیدنه وشوه. نو بله موضوع د رسنیو د اقتصادي ستونزې وي، د رسنیو شکایتونه ول، د خبرنګارانو شکایتونه ول، چې کال په جریان کې تاسو ول د حتی کله کله د رسنیز ادرسونو پر خلاف بعضې اقدامات وشو، ځکه د ژورنالیستانو د شکایاتو په ځینو رسنیو کې ستاسو د خبرو په تعقیب
په ځینو رسنیو کې ځینو خبریالانو سره هغه ډول چلند وشو چې هغوی نه غوښتل. له هغه څخه وروسته بیا دغو خبریالانو له تاسو سره خپلې ستونزې شریکې کړلې. تاسو بیا د هغو لویو رسنیو پر وړاندې څه ډول اقدامات وکړل؟ ګوره دغه یو څه موضوعات باید واضح سي. موږ د رسنیو سرغړونو د څېړنې کمیسیون لرو، د خطیو د څېړنې کمیسیون لرو. دغه کمیسیون ته دا شکایت راځي، دا فعالیت راځي. موږ بیا د شکایت او ستونزې درجې لري. موږ سره موږ ګورو که یو ستونزه په ابتدایي قدم کې حل سي، خو مشخص موږ د رسنیو پر سار ادرس لرو. مهمه دا چې ستونزه حل شي، که هغه په هر ځای کې وي. بیا درجه لري. موږ سره مثلا ابتدا درجه کې ریاست حل کوي، بیا لوړ راځي معینه ته پورې که بیخي نه سو بیا کمیسیون ته موضوع راجع کېږي چې دغه کمیسیون ته بیا مهم مسایل، داسې مسایل چې په ټیټه کچه نه حل سوی راځي. نو دغه ژورنالیستانو د شکایت په اساس مثلا موږ راهي فردا ټلویزیون درلود چې ژورنالیستانو شکایت په اساس دغه حقوق ډیر وخت نه ورکړی، یعنې کلونو نو هلته موږ لا مجبور سولو د لپاره چې نور هم دغه ادرس قرضدار نشي، نور هم جنجالونه پورته نشي. موږ د لپاره چې دغه ستونزه حل کړي یو څه وخت فعالیت وځنډاو چې بالاخره محکمې ته مې دوسیه ولېږله، محکمې د لپاره فیصله وکړه، هغه موضوع حل شو. دا یو مثال و تاسو ته. نور لکه تیر مجلس کې یو بل جنجال راغلی و د رسنۍ د یو کارکوونکي او د خپل رسنیز ادارې ترمنځ. دوی مثلا تر تهدیدات، تر وهنې، تر نورو جنجالو رسېدلو یو ولایتي موضوع هغه هم مثلا موږ تیر هفته د یو کمیټې له لارې حل چې دوی خپلو کې سره بخښنې وکړي، سره تیر شول. نو دا قضایاو ته رسېدنه د دوی حل په ښه لاره څه وخت وړاندې ستاسې وزارت ویلي ول چې هغه رسنیز کارکوونکي چې په رسنیو کې کار کوي دوی ته به له دې وروسته د تقاعد یوه سلسله هم پیلوي. مثلا که یو کارکوونکی په یو رسنۍ کې یو کال کار کوي، هغه به د همغه کال په اندازه بیا سبا ته تقاعد اخلي، تر څو سبا ته چې دا بیکاره کېږي یو څه اقتصادي وضعیت ورسره د ده ښه اوسېږي. که 2 کاله کار کوي، که 3 کاله، که 4 کاله. دغه سلسله مو څنګه کړله؟ آیا دا به عملي شي، عملي کېږي که نه عملي کېږي؟ ځکه موږ ګورو ځینې رسنیز کارکوونکي چې کله په کور کښېني هغوی هېڅ ډول داسې تقاعد نه ترلاسه کوي. زه فکر نه کوم که داسې یو موضوع د مطرح شوی وي، خو د مالی حمایې موضوع مطرح شوی ده اطلاعات او کلتور وزارت کې. هلته هغه حل لاره داسې ده چې مثلا مونږ څنګه وکولی شو د رسنیو د مالی حمایې لپاره یو صندوق را ایجاد کړو. دغه صندوق کې مونږ خپل بودیجه ولرو او د دغه بودیجې له لارې مونږ کله ګورو چې یو رسنۍ له ستونزو سره مخ کېږي، یو ادرس ده، یو رادیو ده، یو چاپي برخه ده، یو مجله ده، یا هم یو ژورنالیست دی دا له مالي ستونزو سره مخ کېږي، دغه مالی صندوق د کمیټې د نظارت هیئت لخوا چې کوم طرز العمل ورته جوړیږي د هغه په اساس که دی وړ وبلل سو مثلا چې د سره باید لاسنیوي وسي، همکاري وسي، نو هلته د همکاري په ټوله نړۍ کې د رسنیو په برخه کې د تقاعد دغه موضوع او مسله شته ده. ای فکر نه کوئ له دې وروسته په افغانستان کې هم دغسې یو څه دود شي تر څو هغه کارکوونکي چې سبا ته بیکاره کېږي خدای مکړه د ډېرو زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ نه شي؟ په لویه سطحه خو تقاعد برخه کې اوس لپاره هغې تقاعد برخه داسې طرف ته روان ده چې هغه دې باید نشته وي. ځکه ډېری ځل په دولت او په نظام باندې د خلکو ولس حقوق پاتې کېدل. مثلا دا زما نظر دی البته شخصي، چې یو کارمند تا سره په 20 کلنۍ کې داخل سي ادارې ته، تر 40 کلنۍ پورې 20 کاله کار کوي، تا یې دنه تقاعد ګرځولی، خدای نخواسته په یو قضیه کې وفات سي، د تقاعد پاتې کېږي. ځکه تقاعد تر درجه نه رسېدلی، دا دومره حق یې په تا باندې پاتې کېږي، اخیستلی هم نسي. نو د لپاره تقاعد سیستم اوس نسته، د کارمندانو ته ټول حقوق ورکول کېږي. که بیا زموږ یو بل برخه کې دا موضوع اضافه کوو، زه وایم کېدای سي لږ سره پیچلی سي. نو ښه حل لاره او بدیل یې همدغه ده چې موږ یو حمایوي صندوق ولرو، مالي حمایوي صندوق، څو مثلا اوس موږ داسې راډیوګانې شته دي چې هلته هغوی ستونزو سره مخ سي، وزارت ته رجوع وکړي، وزارت بیا دلته تلاش کوي چې مثلا له کومو لارو دوی ته داسې یو تګلاره برابر کړي چې دوی دغه ستونزه حل سي. ښه، راځو ستاسو د پیل د خبرو دویمې موضوع ته، د ګرځندوی او سیاحت برخې ته. دا راته وایي چې په 2025 کال کې مو د ګرځندوی یا سیاحت په برخه کې کوم پرمختګونه درلودل؟ څومره لاسته راوړنې مو دې برخه کې درلودلې؟ او په ټوله کې د 2024 کال پرتله زموږ او تاسو د سیاحینو یا ګرځندویانو دغه تعداد څومره لوړ شوی، بهرني او داخلي؟ ګورئ دغه د ګرځندویو په برخه کې کار، لاسته راوړنه او فعالیت هغه ورګرځي هغه تهداب او اساساتو ته چې تا د یو مسؤل ادارې په حیث یې ښیي. موږ په تیر کال کې وکولی شو چې سیلانیانو ته د خدماتو وړاندې کوونکي ادرسونه چې موږ سیاحتي شرکتونه بولو، البته دا بیل له هغه فعالیتو څخه چې خپله وزارت کړی، چې مثلا موږ لاسته راوړنه چې په تیر یو کال کې موږ وکولی شو چې تقریبا 15 یا 6 هوټلونه، معیاري هوټلونه موږ جوړ کړو
د وزارت لوري هغه ولایتونو کې هغه مناطق کې چې سیلانیانو شمیر ورته زیات وي، یو معیاري هوټل وي هلته دولتي بعضې ځایونه چې هغه په نورستان ولایت کې تطبیق شو، په کاپیسا کې سو، په زازیاریو پکتیا کې سوه، په وینار جام غور ولایت کې هلته دا تطبیق سو، څو نور ولایتونه چې اوس سږ کال هم موږ تقریبا د دې بعضو هوټلونو پاتې چارې دي او یو دوه درې نور هوټلونه هم په نظر کې موږ لرو. دا هغه اړخ ده. سربیره پر دې د لپاره چې موږ مسلکي او معیاري خدمات د مسلکیانو لوري وړاندې کړي وي سیلانیانو ته د بهرني او داخلي. څو ورځې مخکې تاسو هم شاهدان واست چې په لسګونو تنه خلک د هوټلدارۍ او توریزم له برخې نه د لومړي ځل لپاره دغه انسټیټیوټ چې د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی هیئت اړوند دی د دوی نه فارغ شول چې دا خپله لویه ستارونه او فعالیت ښیي چې موږ دغه برخه کې اقدامات کوو. بل تر ټولو مهم دا ده چې موږ دغه تیر کال کې چې البته اوس هغه په حال کې دی، خو موږ اعمار او اقدامات زموږ د هجري شمسي کلونو په پرتله ده چې زموږ د هیواد خپل تاریخ دی. خو تاسو پوښتنه د بل اړخ کې وکئ، کال تر پایه پورې به موږ دې هغه نتیجې ته رسېدلی یو چې ټول سیاحتي شرکتونه دا معیار ته موږ سره ولویږي. مونږ دا بخش بندي کو چې کوم سیاحتي شرکتونه کومو برخو کې خدمات وړاندې کړي، څوک د ترجمانانو برخه کې، بالکل څوک د ترانسپورتي خدماتو برخه کې، څوک د ویزو برخه کې، څوک دا ټولې برخې چې دي دلته مونږ که شاخص بندي کوو نو دا مسلکي توب طرف ته ځي، ځکه هر څوک خپل کار ته خاصه توجه کوي، پرمختګ په هغه ډګر کې لري، نوښتونه ورکې لري. نو دغه اساس هم موږ له سره جوړ کړی او بل د نظارت سیستم چې د ټولو سیاحتي شرکتونو موږ نظارت کوو، په سلګونو نه د تیر کال کې نظارت کړی، کوم چې غیر معیاري دي د جوازونو برخې نه رانیولې تر خدماتو کمزورتیا پورې، دا ټول هغه برخو مخنیوی موږ کړی، یا د توصیې تر حده توصیه ورته سوی، کوم چې مثال ډیر جدي و مخه یې نیول سوی یا ورته وینا سوی چې مثلا ته د امکانات پوره کړه، کوم چې بیخي غیر قانوني کارونه کړي او ډېرې داسې شرکتونه ول چې غیر قانوني اقدامات مثلا کړي ول د هغوی مخه نیول سوی ده، چې دا ټول د وزارت فعالیتونه دي او ډېر هغه شرکتونه چې ښه کارکردګي کړې او ستایل سوي دي دوی سره د همغږۍ د ناستو مجالسو جریان کې همدارنګه لویو برنامو کې. نو دا ټول هغه چارې دي چې د ګرځندویانو په برخه کې اطلاعات او کلتور وزارت کړي چې ښه نتیجې هم ورکړی. مونږ مثلا د لومړي کال نه تر اوسه پورې په 4-5 چنده کې د سیلانیانو تعداد زیات لرو. دا جوتیږي چې کال ته به له ده څخه هم ډېرېږي. بالکل. ښه، راځو دې ته چې د هېواد د کلتوري او تاریخي ځایونو د ساتنې په برخه کې مو څه کړي دي؟ ځینې بهرنۍ مؤسسې وې، بهرني بنسټونه ول چې هغوی د هېواد د تاریخي او کلتوري ځایونو په بیارغونه کې له تاسو سره همکار ول، د هغوی همکاري اوس هم شته ده؟ څومره له تاسو سره همکار دي په دې برخه کې؟ تاسو ترې څه غوښتنه لرئ او په کومو برخو کې مو دغه کارونه عملي کړي دي؟ ګورې دغه د تاریخي ابداتو د ساحو او د تاریخي آثارو د ساتنې څرنګوالی، بیارغونه، دا ټول هغه برخې دي چې مشخص وزارت پورې مربوط دي او د فرهنګ هنر معینت پورې. بیا دغه برخه کې دا چون ډیر لوړه مسلکي برخه ده، دلته اړتیا ده چې موږ بعضې داسې ادرسونو سره چې هغوی لسګونو کلونه په نړیواله سطحه قدامت لري، دغه برخه کې تجربه لري، هغوی باید موږ سره همکاري وکړي، هیوادونه موږ سره همکاري وکړي چې موږ په خپل فرهنګي ډیپلوماسي برخه کې د خپل اتشو له لارې یا مستقیما د سفارتونو لارې موږ دغه اړیکې پاللې دي، که د آثارو د معرفت برخه نیولې تر بیارغونې پورې، تر د تاریخي ابداتو بیارغونې او ساتنې، په دې ټولو برخو کې موږ نورو ادرسونو سره همغږي لرو، همکاري لرو، دوی فعالیتونه په دې برخه کې مؤثر دي او لا هم موږ دغه برخه کې همکاریو ته دوام ورکوو. ښه، بیا که وضاحتا زه ووایم مهرباني چې موږ وکولی شو اسلامي امارت بیا حاکمیت نه تر اوسه پورې تقریبا 15 پروژې موږ تطبیق کړو، بعضو باندې اوس هم کار روان ده چې دا مثلا په کابل ولایت کې، قندهار کې، هرات کې، غزني، لوګر، کونړ، لغمان، بامیان، دا هغه ولایتونه دي او څه نور ولایتونه هم شته چې په دوی کې دغه 15 پروژې د لومړیتوبونو په اساس، ځکه موږ لومړیتوب مشخص کوو چې کوم تاریخي ابده د اهمیت په اساس او د هغې د وضعیت په اساس باید لومړیتوب ورکړل سي او ورغول سي. دغه ټول پروژې تطبیق سوي دي او څه باندې لا هم کار روان دي. ښه، د چاپ او نشر په برخه کې د کتابونو د کلتوري محتواو په برخه کې څومره بدلون راغلی دی؟ څه وخت وړاندې مې یو لیکوال لیده، هغه راته ویل چې اوس موږ کتابونه لیکلی شو خو چاپ کولی نه شو، یوه اجازه باید واخیستل شي. دا کیسه څنګه ده؟ دا کیسه ورګرځي همغه مسؤلیت او معیار او مسلکي توب ته
چې مثلا د کتابونو د چاپ او نشر او طبع برخه کې د اطلاعات او کلتور وزارت د نشراتي معاینت اړوند موږ یو کمیسیون لرو. راځي چې اوس اجازه ولې اخیستل کیږي دغه نقطه واضحه سي چې کله ته یو کتاب لیکي بله مونږ د هیواد وضعیت حساس دی، فکرونه حساس دي، ادرسونه زیات دي، فکری، قومي، ژبنیز، معلوماتي، د باورونو په اساس مختلف خلک مونږ لرو. نو زه نظام یم، د نظام په حیث زما مسؤلیت دا ده چې زه تا لیکوال دغسې یو چارچوکاټ ته واچوم چې ستا د لیکنې نتیجه رښتیا هم مثبته وي. نو دغه کمیسیون چې د اطلاعات او کلتور وزارت، د علومو اکاډمي، لوړو زده کړو وزارت، معارف وزارت، ټول هغه علمي ادرسونه، علمي اشخاص، لیکوالان تر اکاډمیسنه پورې علمي لوړ خلک په دې کمیسیون کې شتون لري. دغه کمیسیون تشکیل دوی نه جوړ ده. دلته تر نظره تیریږي ته چې کوم کتاب لیکي دغه کتاب د هدف د څه شی و، کوم طرز العمل په اساس چې دوی برابر کړی د هغې په اساس ارزول کیږي، څومره مؤثر ده، څومره ګټور ده. که چیرې په لږ تغییراتو سره ستا کتاب د دې وړ وي او که مستقیم مشکل لري خو مستقیم اجازه ده، او که چیرې تغییرات ته اړتیا وي ابتدایي هغه تغییراتو مثلا وینا ته کیږي هلته وزارت کې چې ته دغه تغییرات په نظر کې ونیسه. او که چیرې بیخي تا داسې یو محتوا لیکلی چې یا اوس لپاره مناسبه نه وي، یا داسې یو محتوا وي چې له وخته وروسته وي، یعنې تاسې یو محتوا لیکلي چې اوس لپاره اړتیا نه وي، یا په یو نوی ډول ضد نقیص وي، په یو نوی ډول باندې لازمه نه وي چې چاپ سي، هغه برخه کې بیا مخنیوي کیږي. او که نه هغې نه بغیر ټولو برخو کې لیکوالانو سره همکاري ده. دغه کمیسیون او دغه معاینت له لارې هڅه او تلاش دا ده چې لیکوالان دې تشویق سي. او بل د نشر په برخه کې حتی مونږ د فرهنګي ښار جوړولو په هڅه او تلاش کې چې ماشین خاني ساحه ده دا تقریبا اطلاعات او کلتور وزارت مربوط شوی ده چې دا کارونه یې نهایي شي. دلته بیخي مونږ یو فرهنګي ښار د لیکوالانو دغه لاسي صنایعو د هنرونو په دې برخه کې مونږ خلک هلته بیخي ښارګوټی ورته جوړو چې ښه خپله یو تاریخي ځای دی او ښارګوټی ورته سي او ښه مرکزي ځای هم ده د ښار. دا ټول دغه مسائل حتی د کتاب یعنې اطلاعات او کلتور وزارت په نشر او طبع برخه کې د اوراقو د چاپ ورق لپاره هم معیارات ټاکلي دي چې مطبعې نشي کولی دغه کیفیت نه کم معیار هغه کې ورقه کې مثال ته یو کتاب چاپ کړي، حتی تر دې برخه پورې د لیکوالۍ اصول دا ټول مسائل هلته په نظر کې نیول کېږي او بیا مونږ یې چاپ په برخه کې نورو برخو کې مخته سو. راځئ دا راته ووایئ چې د کلتوري او فرهنګي یرغل مخه مو څومره نیولې ده، په دغه برخه کې څومره له نړیوالو بنسټونو سره تاسو همکاري لرئ، په تیر کال کې مو په کومو برخو کې مشخصا ښه همکاري ترلاسه کړې؟ ګورې دغه فرهنګي یرغل هغه جوانب چې تعریف سي بیا مونږ کولی شو یو ځواب درته ولرو. فرهنګي یرغل د ژوند د اجتماع له ټولو اړخونو سره تړلی موضوع ده. یعنې مونږ دا نسو کولی چې یوازې فرهنګي یرغل اما فرهنګ سره چې کوم مونږ تعریف ورته ابتدا کې لرو چې زموږ د وزارت برخه ده دا ده. حتی مونږ فرهنګي یرغل د باورونو، د اعتقاداتو، د چې ټول یعنې فکري یرغل مونږ بولو په یو نوع باندې چې ستا فکر د ژوند کې د هر یو راولاړېدونکې موضوع په اړه بدلوي، د خپل دید ته اړوي څوک چې په تا باندې دغه یرغل کوي او غواړي چې د هغوی له عینکو دغه مسئله قضاوت کوي او هغوی غوندې یو اقدام وکړي. که هغه ستا د لباسه نیولی مثلا تر مخته تګ هر څه پورې دا ټول مسائل پکې راځي. نو دلته بیا د نظام په سطحه موضوع رامنځته کېږي. مونږ مختلف ادارات لرو خو که مشخص راځو د افکارو د اصلاح، د باورونو د اصلاح په برخه کې د اطلاعات او کلتور وزارت د هیواد په سطحه مرکز، د هیواد په سطحه دغه بله برخه چې ما ځوانانو معاینت درته ویلي دغه برخه ورسره کاملا هماهنګه ده. بل مهمه نقطه رسنۍ دي، د رسنیزو ادرسونو د بیا دلته موږ څو نورې چارې لرو. د فرهنګي یرغل مثلا مخکې چې کوم برنامې په نظر کې نیول سوي هغه تطبیقي دي، د هغې مخنیوی یوه هڅه سمه ده چې مثلا ته هغه مخه نیسي رانیسي. د کتابونه بل موضوع چې مونږ په لویه کچه په هیواد کې د تصفیې هغه پروسه شروع کړه. کوم کتابونه چې د افغانستان د خلکو د فرهنګ د ارزښتونو او د باور په خلاف چاپېدل او روانو هغه ټول مو له بازاره مثلا راټول کړه، مختلف عنوانه کتابونه دی پسې بل اقدام. حتی د لوحو او تابلوګانو نه مونږ نیولی چې هلته کوم جملات او هغه لیکل کېږي. مونږ دلته لوحو او تابلوګانو د اصلاح کمیسیون لرو چې ته کوم عبارات په لوحه کې لیکي هلته په خلکو فکر باندې اغېزه کوي. باور ستا مشتري څوک ده، کوم خلک یې درنه اخلي، دا ټولو باریکیو حساسیتونو په کتو باندې هغه برخه کې مثلا تر نظره تیریږي. په رسنیز موضوعاتو کې هغه محتوا ایثار برخه روانه ده او نور په ټوله کې په نظام کې مثلا اړوند ادارات دي، تحصیلات وزارت ده، معارف وزارت ده،
امر بالمعروف وزارت د نور ټول داخلي ادارې دوی په خپلو برخو کې دا ټوله هڅه او تلاش را روان ده چې د شوي یرغل پر خلاف موږ اقدامات کړي او بیا په ولایتي په سطحه باندې د سالمو افکارو د روزنې برخه کې موږ د کتاب لوستلو لوی مطالعات مسابقات دم په لار اچولي چې ځوانانو د افکارو په رغونو کې دوی ته د امید ورکولو کې په د ټولو برخو کې کافي اندازه مؤثر او مثبت تمام شوي. یوه بله برخه چې د ځوانانو برخه ده هغه موضوع ته هم راځم. یوه پوښتنه چې ما نه په پیل کې پاتې سول هغه دا ده چې 2025 کال ته په 2025 کال کې مو څومره رسنۍ وتړلې، هغه رسنۍ چې د اسلامي او ملي ارزښتونو په خلاف عمل کوه. په 2026 کال کې آیا تاسو داسې تصمیم لرئ چې ځینې نور رسنۍ هم شته دي چې هغوی د اسلامي او ملي ارزښتونو خلاف کار کوي او تاسو یې وتړئ؟ شته؟ ګورئ په لومړیو کلونو کې دغه سوال یو ځای نیوه، لومړی اول کال دوم کال پورې تر یو حده پورې. اوس وخت کې الحمدلله تر ډیره بریده رسنۍ هغه وضعیت درک کړی ده، هغه نقطې درک کړی چې د افغانستان لپاره کار کول کوم لوری باید انتخاب کړي. دا یو موضوع همدا لومړیتوب هم دی. لومړیتوب دی. دا یعنې د افغان په صفت یو څوک چې مثلا د دې ولس غړی دی، د دې ملت بچی دی، نو هغه د دې ملت د آبادۍ لپاره کار وکړي، بربادۍ لپاره په هره برخه کې چې دی وي. نو اوس لپاره دغه قضیه تر ډېره نه مطرحه. مثلا په تیر کال کې یو څه رسنۍ وي داسې ول چې مثلا ضمني داسې مشکلات یې لرل په ټوله کې په نشراتي برخه کې نه، اما تخنیکي له لحاظه دوی داسې ستونزې لرلې چې باید د هغه مخه نیول شي. مثلا موږ د ځوانانو او بیګم راډیو لرله، دوی داسې تخطیانې کړې وي چې مثلا غیر رسمي بعضې ادرسونو ته دوی مواد برابرو، داسې محتوا چې جواز خلاف اجازه نه درلود، دوی په لویه سطحه کې هغه کار کوو. نو یو څه وخت لپاره د هغه مخنیوی وشو، فعالیتونه یې وځنډول شو، بیرته اجازه ورکړل شوه. راډیو تلویزیون راهي فردا وه، د خپلو کارمندانو سره ستونزه وه، خپل مربوطه ستونزې وې د مالي برخه کې، د هغې له امله وتړل شو، بیرته مشکل حل شو، بیرته خلاص شو. نو په ټوله کې بیا موږ د جواز برخې ته راځو. بیا هلته کوم څومره فعال سوي دي، موږ سره لسګونې نورې رسنۍ په 2025 کال کې نه دا چې بند سوي نوي خو خلاص سوي هم دي. یعنې په لویه کچه باندې رسنۍ خلاص سوي دي، راډیوګانې دي، ورځپاڼې دي. اوس لپاره هم حتی بعضې نهادونه یعنې که د اسلامي امارت د بیا حاکمیت تر اوسه ونیسو، په ټوله کې مقدار یو سل اتیاونه پورته ځي چې دوی نوی رسنیز نهادونه دي، ایجاد سوي دي، دوی فعالیت کوي، نوښت کوي، خپل کار روان ساتي، چې دا خپله د حمایې په معنا ده. راځئ د ځوانانو په برخه کې راته یو څه معلومات راکړئ. ځوانانو ته مو څه کړي دي په تیر کال کې، بلکې په دې 4-5 کالو کې چې اسلامي امارت واک ته رسېدلی، څومره ځوانان در څخه خوشحاله دي، څومره یې ستونزو ته رسېدنه شوې ده، په کومو برخو کې دوی کولی شي تاسو ته مراجعه وکړي؟ ګورئ موږ دغه د ځوان قشر لپاره څو مختلف برخې او برنامې ځان ته لرو. موږ مثلا د ځوانانو د علمي ظرفیت لوړونې، ځوانانو د فکري اصلاح، ځوانانو ته د کارموندنې سربیره پر دې باندې د رضاکارو ځوانانو هغه ټولنې او ساختمانونه لرل چې مثلا په دوی کوم ټولنه او بخش کې چې ژوند کوي هلته دوی په رضاکارانه ډول سره د یو ځوان په حیث کوم مسؤلیتونه په غاړه واخلي، او د دوی د علمي ارتقا لپاره مونږ خپل ادرسونه لرو، خپل کورسونه لرو، خپلې برنامې لرو. دا ټول شیان دي. مثلا ځوانانو ته کارموندنې په برخه کې یو هغه څه چې په هیواد کې ستونزه وه، هغه مثلا اتکا په دولتي اداراتو او په ساختارونو باندې وه، چې مثلا ته حتما باید که رسنیز ډګر ته په رسنۍ کې کار وکړې، یا راسې ته په یو دولتي اداره کې وظیفه وکړې، یا راسې ته په یو شرکت کې کار وکړې، یا کارمند سې او بالاخره یو موضوع. خو په افغانستان کې شته ظرفیت دومره نه و چې ټول ځوانان جذب وړتیا ولري، مطلب دومره ظرفیت ولري. نو بدیله لاره مونږ هغه د فریلانس د آزاد او آنلاین تجارت پیدا کړه چې دا په نړۍ کې شتون درلود. دغې برخې ته د ځوانانو مینت مثلا کار وکړه چې په لومړی سر کې مونږ استادان ورته وروزل، استادان مو ورته پیدا کړل. ابتدا شروع له مرکزه وسو، له مرکز نه پسې دا موضوع لاړه زونونو ته لاړه. په دا یو 2-3 کالو کې دغه پروسس غواړم تاسو ته وایم، زونونو ته لاړه. په زونونو کې بخښنه غواړم، په زونونو کې دغه مراکز فعال شو، زونونو نه اوس ولایاتو ته دا کار روان دی چې موږ دا څنګه وکولی شو. او د دغه لاره کې موږ زرګونه ځوانانو ته دغه خدمات وړاندې کړل چې د
اوس لپاره زموږ هڅه او تلاش دا ده چې دغه خپل فعالیت مونږ د رسنیو له لارې هغه ځوانان چې په دې برخه کې لاسته راوړنې لري، مونږ داسې ځوانان لرو چې په زرګونو ډالر دوی پروژې اخیستې، نړیوالې پروژې. یو ځوان د دې اړیکې جوړې کړې دي، 100,000 15,000 پروژې اخیستې ده، او 8 کسان دغه د خپل فریلانس ملګري ځان سره کړي دي، ویب ډیولپمنټ برخه کې، په ګرافیک برخه، په ټولو برخو کې مونږ روزلي دي. هغوی عملاً لګیا دي کار کوي، آزاد بازار ده، نړیوال بازار ده، محدودیت نه لري، خپل کار کوي او هغه ژوند چارې روانې دي. د سربیره پر دې باندې د زده کړو په برخه کې تخفیفاتو موضوع ده چې مونږ اداراتو سره خبرې کوو. مونږ تقریبا په روز کاله مو کولای شو تقریبا 100,000 ځوانانو ته، مونږ زرګونو ځوانانو ته دغه موضوع خدمات، دغه فضا مهیا کو د تعلیمي ادرسونو سره په مرکز کې، په ولایاتو کې. بل لنډمهاله د زده کړیز برنامې لرو، ارتقایي ظرفیت لرو د ځوانانو، مثلا د شغلي پیاوړتیا لپاره، هغه په تخنیکي برخه کې، په موبایل انجینرینګ کې، په ټولو برخو کې ده. بل زموږ تر ټولو اساسي وظیفه دا ده چې څنګه د ځوانانو دغه افکار سالم وساتو، چې دا بیا په ټوله کې دغه د وزارت ټول چاره راځي او د نظام ځوانان مور کې داخل کړي دي. د کتابونو مطالعې ته څنګه تشویق کو، څنګه دوی ته امید ورکو، څنګه افکار د دښمن له پلیتو مثلا هغه زهري تبلیغاتونه چې منفي تبلیغات دي هغه نه وساتو. په دې ټولو برخو کې الحمدلله کار سوی دی، ولا هم فعالیت د هیواد په سطحه جریان لري. ډیر ښه ده. یوه بله پوښتنه، که څه هم دا ډیری وخت ستاسو وزارت پورې نه مربوطیږي، خو دا چې تاسو د ځوانانو معینیت لرئ، نو د ځوانانو ستونزه ده، غواړم له تاسو سره شریکم. دغه کوم پروګرامونه چې تاسو موږ سره شریک کړل، دغه اوس دا خو د لوستو ځوانانو لپاره دي، ډیری دغه پروګرامونه د نالوستو ځوانانو لپاره. آیا ستاسو وزارت د نورو وزارتونو په همکارۍ د داسې لویو بنسټونو یا لویو شرکتونو سره په اړیکه کې دی چې د نالوستو ځوانانو لپاره هم د کار زمینه برابره کړي، او ایسته دغه ستونزې چې په افغانستان کې شته د دغه ټغر هم ټول شي؟ مخکې ما تاسو ته ویلي، مونږ تخنیکي برخې لرو. تخنیکي برخه بیا تر ډیره بریده هومره په لوست نه یي متکي، ځکه مونږ چې مثلا د ریپیرینګ برخې ته ځو، د تخنیکي چارو، دوی هغه خپل ابتدایي تعلیمي لارښوونې چې لري هغه ورته وي، هغه هلته مونږ په مرکز کې ورته آموزش ورکوو. زمونږ هڅه او تلاش دا وي چې دوی د یو شغل په حیث، د یو وظیفې، د یو هنر په حیث، هنر مهمه نقطه دا ده چې مونږ دغه هنر دته ورزده کړو. مثلا ته یو ځوان تعلیم نه په یو نحوه، په یو دلیل لرې پاتې سوی، ته کولی شې زموږ د موبایل د ریپیر کورس کې یو ځای کې ځان شامل کړې، 3-4 میاشتې ته موبایل د جوړولو برخه کې وروزلی سې، ته بیا کولی شې خپل یو کار شروع کړې. دته ورته موږ نورې برنامې هم لرو. ډیره زیاته مننه غفران صاحب، خیر اوسئ، سلام اوسئ چې راغلئ، ګډون مو راسره وکړ او د خپل وزارت د 2025 کال لاسته راوړنې او معلومات مو موږ سره شریک کړل. تاسو نه هم مننه. خیر اوسئ، سلام اوسئ. لیدونکو له تاسو هم ډیره زیاته مننه چې تر دې دمه مو زموږ خپرونه راسره تعقیب کړله. تر بیا مو الله مل ښې چارې.